ګلونو کې مې غواړه په وخت کې د سپرلي به مې مونده کړه په ګلشن کې جانانه زه خوشبو یم په ګلونو کې مې غواړه جهان را پسې مه ګوره که غواړې مې رښتیا لاليه د خپل زړه په پرهارونو کې مې غواړه آسان نه دي مونده زما د سرو شونډو سرونه دشمن یمه د خیال په دریابونو کې مې غواړه او وی د هړ جان لاله تا ته دې ډالۍ وي چې د هړ ګرمي د سوځېدل کړي په نمر ودرېدم زه خو وصال ته د سپنا ورنه بهر ودرېدم خدایږه د ډېره خوشحالۍ نه یې اوس د پنجو په ځای ستا یې که یقین نه راځي راشه زه په سر ودرېدم ستاسو د کور زمونږ کور ته تله راتله په هنر په تماشه شوم د میږو د لښکر ودرېدم څوک به اوس چم د خپل جانان راته په ګوته ښایي هر څه واړه شو چې زه پورته په غر ودرېدم زړګیه بس که راله نورې لپې مه راکوه شپه مې شوګیره کړه په مانځه وی د سحر ودرېدم زه خو په خیال د روڼ ماحول دشمن وتلی ومه چې مې شړون د ښار لوګې کې په نظر ودرېدم سپنا وی یقین لرم زما د مینې حق به یار سره وي احساس د روغ صحت ضرور وی د بیمار سره وي جانانه ما نه په ارمان کې ساه وخیچي زما چې هر وخت په زړه در ستا انتظار سره او ته یې سپنا د سرو ګلونو مالیار وګڼم ګلاب که هر څومره ښایسته وي خو مالیار سره وي او لاندې یو سجاد نامه د ملګري دغه ته دې ډالۍ وي سجاد خان ته چې او فرحات ته دې ډالۍ وي زه قربان دې شمه وی په ما که ځان غوندې ګمان کوي نو نه دي کوي زما په تمه چې ګزران کوي نو نه دي کوي هغه د بل په نوم زما په نوم اوس هم بله ده اوس که رښتیا مینه جانان کوي نو نه دي کوي هغې ته ووایه ای سپنا ته ووایه که نه راځي نو نه دي راځي چې بهانه کوي قرآن کوي نو نه دي کوي چا چې په ژوند یو ذره مینه هم رانه کړله که پس له مرګه مې ارمان کوي نو نه دي کوي هسې د خپلې ځوانۍ هم نه خرابوي دي راپسې داسې که ما پسې خفګان کوي نو نه دي کوي زمانه ساو باسي دا الفاظ دې نه قاروي چې ترانم کوي قربان کوي نو نه دي کوي او سپنا ما ورته وروسته د خدای په امان ویلیو پر حد مینه چې څوک دا ستا په شان کوي نو نه دي کوي په منځ کې به کې ځکه خبرې کوه مشران ویوې خبرې به کې خامخا کول غواړي اورې سپنا یو شی کې وویل که نه چې کور دې راته څوک وښایي دومره کسان ناست دي ځان دپاره سوچ کوي ستا دپاره نه کوي تا ته به وی ما ته به دا څوک بیا ستا دا کور ښایي سپنا دا جان به درته وی جان ته د رقیبانو پاټ ادا کوې که د ویلن پاټ ادا کوې که د دشمن سره د دشمنۍ پاټ ادا کوې د دوستۍ پته نه لګي ما ته پته ده په شریکه مې وژني دا په خوږه کې کار کوي او ما ټول کلی وطن خبر کړل ما ورته ما که خیري زه به دوبۍ نه جنج راوړم اورې او په ټریله کې زما جنج به په ټریله کې ماشاءالله دا خورینو به مې شړشمو تیل په ویښتو پورې کړي او ساسي به تې او څه کوي د ماما په جنج روان یو هلکه او د دشمن په جنج اورې او زه به دغه یوه سندره یم چې د سرو ګلونو هار د ځانه سره وړمه زه د دشمن واده لزمه دشمنه په شیخ صاحب او د ورونو نومونه نه راځي خو به یم چې په شیخ زاید یې راتاومه او برج خلیفه کې اوس لوزي چې څوک پکې نه راسېږم ښه
تاپنا ها چی شي نه ګورم څه شی نه ګورم خلک چې جلال پټول پکار دي بابري کله کله سترګې پټول پکار دي او کني یار ورشه دای تا خوښه ده چې ټیلر ته سملن د خپل ټرک ته بس په ځان باندې کوپته کم ور باندې نو سترګک پاکه او کنه والله زه خو په جنج کې نمونه لیکم دا نه مخکې راشي دوی ته بیا څه کوي او کنه څوک دا غواسم په فلم کې د باتماش رول کوي راځي ستا محبت ته ستا غږ راځي زه چی شی هم نو ویل فلم کې بیا دا پکې باتماش دی ته خو پکې ویل نه زه پکې بدماشي ما سر بدماشي خوان کوي ریشه دا زما په کار کوي دا باتماش دی باتماش ما ټول د پاره داسې لکه هر چاته مې خپل انتخاب کړی دی چې چا سره څه خوان کوي زه به مخکې پکې خو هیرو به راله ښکلې وګوري تا ته پته ده چې زه په ښکلو مین یم چې دا ښکلې خو پکې وچېړمه وروسته مخلوق ګورم دشمنه بیم مخلوقي داسې نو د هغو سره به هغو به زه څه بدماشي ښکاره کړمه پوه شوې دا سره دویم مخلوق خوند او قربان دي شم اوري چې زما غږ درځي نو ماته د یوې ډالۍ نیم کړه ښه قربان کنه لاندې کمنټونه کوي اوس ګوره ورته ویاو کوي وای نو دا خو به غټ خوند یې اوري وی صحیح خبره دی وکړو دې کتو او بس زما د بدماشۍ به مالک یې په مخ کې ولا پسې نه غزار مه ورکوئ شاته یو مرمۍ باندې ولې یو کوکو وي که نه یو کوکو وي هر ځای کې به ورپسې ګرځي یاره خو د دوبۍ دا شیخ زاید روډ روان دی خوا دې خوا کې اوري تا پکې څه خوښ دي تا څه خوښ دي ما چې تا کوم شی خوښ کړی یم هغه مې خوښ دی تا لږ څه خو دله دې کوم پاټ خوښ کړی دی جان لاله دی نه مې کړی دی څه شی ویلن نو ویلن نو هلته کې خو ویلن خو زه شوم زه خو څه هیرو خو نه یم هاشي هیرو پکې بل هلک دی یه زما ابل به پکې څوک هاشي نه هیرو د له مخکې دغه کمه صبر وکړئ چې اخر په فلم کې هسې نه په درې مخلوق کې راپسې څوک هیرو کې او زه خو پکې هسې بدماشي ماسې ګرځي به بیا فلم پسې کیمره به ګرځي اورې بدماشۍ رول پکې نه کولی شم او نه کومه د بدماشۍ دپاره یو بله جنۍ کتلې دي د کو کتلې مې ده بدماشي مونږ چې دا به پکې مولوي وي د بل زه ملا کړم وکې جانې پکې ملا کو ولاندې کمنټ وګوره او دی غټ خوند خو به دا کې چې د علیشه کاته کمنټونه راکش کا دا ملاوي دا لکه چې پکې نکاح تړي دا کالواله کنه دا کوکو والا کوم وی کالواله د دوه دریو کسانو کالونه ویلي کالونه والا په ګیسټ کې رسې څوک د منټه بیا بل څوک ها فرحان جان یا سلامونه مې قبول او منظور کړئ یو ځل بیا هر مشترک مستعد شکایت کردم که براتون مزاحم جان لالا والله پټکا اورم او ته وایا وای عشقي سړی ملنګ چې ګلستان د فرخار صدقه پاتې کلی کور دی ستا سره اواز ډبل دی منیره کنه بانک چې چا سره دا سره راوخه جو د کوم مطلب دښمنه ته بانکا نه داغه سره مایک بانکا په یو سم ډبل شو مایک بانکا د
ده سره ده دشمن سره ده زما سره نه دی دشمنه اوس صحیح شو دشمنه نه تا سره ده زما سره دی आवाज ډبل تا مایک د بان کا مایک دغسې ودلې د دشمن سره ده دا بیرته راځي که سپنا اوس ورته وایه منیري اوس ورته وایه برزه کوزیږم بیا راخېږم صحیح ده اوکې دشمن سپنا غ اصرار راوخه جو ویټ کوي لاندې ناستې اسرار ماته شیرونه نه وایي زه خفه یم ترې نه ته راوخه جو بس بیا به ته خو ایس وای ته خو زما په سترګو پیژنې بارات ما خو هم ستا په سترګو پیژندلی دی ستا تصویر مې چاته ونه ښودو پټ مې په سینه پورې نیولی دی هغه راوخې جو بس بله بابا صاحب بله میشینی یا با یک کسب شیر میخوانه چی میکنی میشینی یا پایین میشینی ما پایین میشم بابا صاحب ما چون سر کارم هستم اسرار لالا اوکی سیستا لالا جان سیستا مرا خیلی پایین بندازین تشکر